بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ وایو غني خان نظم پاڼه د یو کم او یا کتاب دی لټون د نظم عنوان نشته سوالیه نشان دی او پلوشي دي د غني خان. ته د نور سمندرونه زه د خاورې یوه ذره دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه. نو د دې کې دا د نور سمندرونه او د خاورې ذره دا دوه لږ وضاحت غواړي چې دا څه دي. نو نور خو اول د الله نوم دی. نور سمندر نو څنګه چې رومي ویلي دي مخکې هم دا ذکر کړی دی چې رومي فرمایي چې الله پاک سره اگر چې دا استعارې او دا تشبیهات ډېر محدود دي او دا د هغه سره نه ښایي، خو زموږ مجبوري دا ځکه چې مونږه نور څه داسې الفاظ نه لرو چې مونږ پرې د هغې خپل لامحدود لامتناهي لافاني رب سره تشبیه ورکو. نو په دې وجه مجبوراً دا زمونږه مجبوري ده چې داسې الفاظ استعمال کو. نو د نور سمندر غني خان څه ته وایي؟ د دې دپاره مونږه د غني خان لټون ولټو. لکه د سپرلي شپه مسته مستانه په هغې کې هغه لیونی وایي رڼا مې پوهې له د لامکانه را مستي مې سترګو له د خپله ځانه را د خپله ځانه یاره د خپله ځانه ناګاهه پړق شو دریاب د نور راغی څه په مستۍ راغی څه په سرور راغی هستي شوه ګونګه مستي ګویانه. نو د دې مطلب دا شو چې دا نور دا دریاب چونکې لیوني د لامکانه غوښتو نو د لامکانه راغی، نو مطلب دا شو چې د نور دریاب په لامکان کې دی. یوه خبره. بله خبره، غني خان چې کله شهید ته فرمایي ای شهیده ای عشقه ای بچیه د منصور په خندا جانان له لاړې ډوب دریاب کې شوې د نور. نو د نور دا دریاب شهید خو لاړو د دې دنیا نه که نه، شهید خو یو وفات شوی انساني که نه. نو د دې مطلب دا شو چې د وفات نه پس لامکان ته تلل او هلته د نور د دریاب سره شاملېدل دا د غني خان دا مني چې داسې کیدی شي. نو د نور دریاب الله پاک شو. ښه په بل ځای کې کله چې غني خان دعا کوي ای د رنګ او نور دریابه ماله یو ټکی د نور را. نو دعا د هغې نظم عنوان هم دی دعا. نو دعا خلک د چا نه کوي؟ د رب نه کوي. نو د دې مطلب دا شو چې د رنګ او نور دریاب غني خان رب ته ووی خالق ته ووی ته د نور سمندرونه زه د خاورې یوه ذره او انسان د خاورې ذره. نو دا خو خیر ساینټیفیکلي هم مونږ وګورو نو انسان چې کله وفات شي او دفن شي نو د ده نه خاورې جوړې شي. یوه بله خبره دا چې په قرآن کې هم بار بار دا ویلی شوي دي چې دا انسان د خاورې نه جوړ شوی دی. دوه خبرې. بله خبره دا چې د خاورې یوه ذره د خاورې د یوې ذرې نه د غنم یوه دانه روځي او هغه بیا انسان خوري، د هغې نه یوه قطره جوړېږي، د هغې نه انسان جوړېږي. نو د خاورې ذره شوه. نو بیا د دې دواړو کمپیریزن دی. دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه. داسې خو په دنیا کې هم ممکنه نه وي که نه. که مونږ ووینو د غټانو خلکو غټان خلک ملګري او د کمزورو خلکو کمزوري خلک ملګري. لکه یو امیرترین انسان او یو غریبترین انسان دوستان نشي کېدی. او که یې هم نو دا به هسې په خودغرضۍ واله دوستي، ځکه چې که دوی صحیح دوستان وی نو د امیر دوست به د خپل دولت د غریب دوست سره تقسیم کړو او د دواړه به امیر شو. نو دغه شان غني خان هم دې خبرې طرف ته اشاره کوي که نه چې لکه زه د خاورې فقط یوه ذره یم او ته د نور لامحدود سمندر خو هسې هم څه حد نه سمندر ته چې بنده چې کله په سمندر کې که نه او غیر چاپېره چې ګوري نو هر طرف ته سمندري. نو غني خان ورته دلته په جمع کې سمندرونه ووی، مطلب هغه بې انتها انفینټي ته یې ورسو که نه انفینټي کو. نو لکه مطلب یې دا چې ته انفینټي ته لا محدود یې او یې نور او زه د خاورې فقط یوه ذره یم. نو زما او ستا دوستي چې دا هغه ممکنه نه ده، ځکه چې دا دواړه موږ د یو بل سره لږو نه. توره شپه کې تش صحرا کې زه جانان جانان کومه نه دلبر نه خبر شته نه قدم نه نښانه. نو دا ګوره توره شپه د دې دنیا د ژوند ته وایي. د دې لټون اولنی لفظ توره شپه دی. ثنا نظم دی
او د هغې اولنی لفظ دی توره شپه دې کله کله د غمونو انبار راوړي. اولنی لفظ. او ثنا ده. نو ثنا څه ته وایي؟ ثنا د رب پاکۍ بیانولو، لویۍ بیانولو ته ثنا وایي. نو په ثنا کې توره شپه ووایي، نو توره شپه د دې ژوند مطلب هم شو. په ژوند کې چې کوم عامې شپې راځي تورې، د هغې مطلب هم شو. خو توره شپه غني خان د دنیا ژوند ته ووایي. او صحرا کې تش صحرا. صحرا کې خو شګي که نه، رنګ حسن خوشبو ښکلا نغمې، دا خو په صحرا کې نه وي. صحرا کې خو طوفانونه وي، سرسر هوا چلیږي، نه پکې ګلونه وي. په دې وجه چې کله غني خان په صحرا کې ریدي ګل ویني نو هغه باندې خفه شي که نه. او هغې ریدي ګل ته وایي تا ته د ګلستان وصال نه دی حاصل. نو مطلب دا چې صحرا غني خان دې دنیا ته وایي په کوم کې چې رنګ او حسن او ښایست غني خان د پاره پکې شته، په مظاهر کې پکې شته، څنګه چې په نورو نظمونو کې هغه وایي. خو غني خان چې څه لیدل غواړي که نه، جانان جانان، نو هغه پکې نشته، نو ځکه ورته صحرا وایي. نو په دې وجه باندې نه دلبر نه خبر شته، نه قدم نه نښانه. نو دلبر نشته که نه، هغه د نور سمندر دی. او دا دنیا یوه توره شپه ده، یوه صحرا ده. نو غني خان هسې په دې توره شپه او په دې صحرا کې دلبر کوي، او دلبر دلته شته نه، خبر هم نشته، چاته پته هم نشته چې کوم ځای دی، تعرف هم نه دی معلوم. نه قدم نه نښانه. نو قدم خو د هغه کیدی نشي که نه، نښه خو د هغه لکه هغه مونږ چې په یو ځای کې قدم کیدو او خپه اوچته کړو، نو هلته د خپې یوه نښه پرېوځي. نو هغه د خپې نښه یې نشتی که نه، ځکه چې د هغه خپه نشتی. لکه خپه خو یو مجازي شی دی که نه، او هغه د نور یو سمندر دی. نو د نور د سمندر خپې نه وي، نو په دې وجه قدم او نښانه هم نشته. ډیر پیران مې ټنګولي، مذهبونه لټولي، چېرته ټکی رڼا نشته، بس قیسو پسې قیسه. نو پیران خو مشران که نه، هغه خو پیري کوي، او هغه د تصوف لارې یا اختیار کړي یا که هره لارې اختیار کړي. خو هغوی په هغې خپله پیرۍ کې لګیا وي، او هغوی ته عموما هغوی لکه مطلب یا یې زهد اختیار کړی یا یې تصوف اختیار کړی که نه. په کوم کې چې غني خان ته په لټون کې هغه خپل جانان نه میلاویږي. هغه بار بار ویلی دی صوفي ډېر که ځان کې ستړی که د خونه خشې ته، خو د عرش پایوله نه ځي د هاهو چغې د خره که نه. یا چې وایي زړه د مولا لا توده حلوا ښه ده. نو مطلب یې دا دی چې لکه روح د هغه روح په جسماني څیزونو باندې خوشحالیږي. نو هغوی چونکې د جسم او د دې سره تعلق دنیاوي څیزونو سره تعلق، نو په دې وجه باندې هغوی د جانان نښه نشي ورکولی چې یاره د جانان د لیدو طریقه دا ده، د جانان د دیدار او د وصال هغه اصل طریقه کومه چې غني خان غواړي، کوم چې په دې توره صحرا کې په دې توره تیاره کې یو دیدار کول غواړي، هغه پیران نشي ښوی که نه. او مذهبونه خو معاشرتي ژوند ټیچ کوي مونږ ته که نه، چې په ژوند معاشره کې به ژوند څنګه تیری، والدین سره به سلوک څنګه کوي، حکومت به څنګه کوي، معیشت به څنګه چلی. بعضې نیم مذاهب د دغې نه مبرا وي، بعضې نیم مذاهب په ټولو ادارو کې کار ساتي. نو د هغې تعلق خو د معاشرتي ژوند سره وي. په دې وجه غني خان ته په هغې کې هم دا طریقه نه میلاویږي چې جانان به زه څنګه وینمه په دې توره شپه کې او په دې صحرا کې. بس قیسو پسې قیسه. نو قیسو نه خو کې عیسائی مذهب هم ډک دی، اسلام ته هم ډک دی، اسرائیلیات کې څومره قیسې دي. او وایي چې لاس به یې پورته کړو یو ستوری به یې د اسمان نه راوشو کو، داسې قسم خبرې دي. نو دا خو په ټولو مذاهبو کې قیسې دي که نه، او هغه هم ټولې د دې دنیا او د دنیا د خلکو سره ریلیټډ قیسې دي متعلقه. دیدار حاصلول، د هغه وصال حاصلول ډېر نه ښکاره کېږي، چېرته هغه طریقه نه معلومیږي، بس قیسې کوي. موټي خاورې نه جوړ شوی، موټی خاورې به جوړېږم، زه دې ولې جوړولم ساجتو د دې سا. مطلب چې هم دې راله دا شعور را کړی دی که نه، چې زه جانان تلاش وکړم او جانان وپېژنم، او هم دې د معمولي موټي خاورې نه جوړ کړی یم، او بیا به رانه واپس موټی خاوره جوړی.
نو دا ستا چې د مال راکړی د دې ضرورت څه و چې زه تا نشم پیژندی تا نشم لیدی په یوه توره تیاره کې په یوه صحرا کې زه ورک ګرځم او ستا نښه نښانه راته نه میلاویږي نو بیا د مال دا ژوند څه له راکوو بیا د مال دا معمولي شان د خاورې دا وجود څه له جوړو یا مې سم د زړګي یار کا زه به ځان درنه قربان کړم یا دې ټکي تش ژوندون له د بل خر ولټوه نو دا اوس پورې خبره ده یا مې سم د زړګي یار کا زه به ځان درنه قربان کړم نو څوک چې د هغه د زړګي یار شي که نه نږدې شي ورته نه په هغه کې ورک شي خود دا خو منصور بن حلاج هم وایي منصور حلاج هم وایي چې کله خالق او مخلوق یو بل ته بلکل مخامخ شو لکه د منځ نه حجاب ختم شو نو مخلوق به ختم شي دی به په خالق کې ورک شي او رومي هم دا خبره مني او رومي بیا د دلیل لپاره یو حدیث مبارک پیش کوي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما الله د الله په سترګو ولیدو نو دغه وایي که نه چې لکه ته ما د زړګي یار که مطلب د زړه د یار نه خو بیا څوک پرده نه کوي که نه نو ته ما ته اشکار شه ما د زړه یار که ما سره بهترینه دوستي وکړه ځکه چې هر ساسي هم ستا په اختیار کې دي نو زه ځان درنه قربان کم مطلب زه به فنا شم په تا کې ورک به شم غني خان به ورک شي بلکې الله سره به یو ځای شي یا دې ټکي تش ژوندون له د بل خر ولټوه نو خر یې ځکه یاد کړی چې خر په دې خبرو نه پوهېږي که نه چې وصال څه دی محبوب څه دی جدایي څه ده دا دنیا یوه صحرا ده دا یوه توره شپه ده دا د رب د جدایي ده د جانان محبوب نه جدایي ده په دې خبرو خر نه پوهېږي نو غني خان ورته وایي چې لکه یا خو ماله زما دا مقام راکه او یا داسې کار وکړه چې که داسې نه کوې نو بیا خو یو خر له دا ژوند یو خر له ورکه چې هغه هسې هم په دې خبرو نه پوهېږي چې ځان له به یې تېری نو دغه مطلب تی زما په نیز باندې جوړېږي او نور هم تی مطالب راویستلی کېدی شي بلها شی څومره چې د انسانانو ذهنونه دي څومره چې علوم دي په هر یو علم کې دا نظم لټولی کېدی شي او د دې نه یو مطلب په دلیل او منطقي دلیل او ثبوت او د غني خان په شاعرۍ سره یا په نورې شاعرۍ سره چې د دې تشریحات وشي نو انشاءالله دا فکر به عام شي او ټول پښتانه به نور هم ادبي شعور حاصل کړي ځکه چې دا غني خان زموږ نه ډېر وړاندې دی او په هغې وخت کې تعلیم هم خو لکه د عظیم شاعر سوچ همیشه د خپل دور نه ډېر وړاندې نو په دې وجه باندې تعلیم هم غني خان ډېر زیات حاصل کړی دی مطالعه هم ډېره کړې ده د هغه ډېرې ژورې او د علم و حکمت نه ډکې خبرې دي نو چې موږ پښتانه څه په دې پوه شو څه خپل علم پسې حاصل کړو نو موږ به هم دغه شان ادبي پوهه او ادبي شعور حاصل کړو او د خیر خبرې او د حسن او رنګ خبرې به خوري انشاءالله اوکې جی والسلام